بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. د کورنیو چارو وزارت له مخدراتو کو سره د مبارزې موینیت د مرستو په لړۍ کې له 400 بېوزله کورنیو سره نغدي مرستې ترسره شوې. دغه نغدي مرستې په 400 هغه بېوزلو کورنیو باندې وویشل شوې چې له وړاندې د افغاني سرې میاشتې له لوري د کابل ښار په مربوطاتو کې سروې او مستحق پیژندل شوي وو. د کورنیو چارو وزارت له مخدراتو کو سره د مبارزې موینیت معین شیخ مولوي عبدالرحمن منیر وویل د امارت اسلامی افغانستان زعیم حضرت امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د هغه هم د دروسرو انسانانو پر رابطه باندې هغه خپل مسؤلیت او ذمہواری په ډیره جدي او په ډیره قاطعه طریقه باندې سرته رسولې ده. د یتیمانو دپاره هغه وزارت تشکیل شوی دی. د هغه وزارت د لارې د هغوی سره ډیر څه کیږي. د اسیرانو سره چې څه سوي دي دلته د امارت مسؤلین و مشران ملګري ناست دي چې هغه ډیر څه ورسره سوي دي. همچنان د مساکینو دپاره مختلف پروګرامونه لکه دغه پروګرام چې د هغو پروګرامو د جملې څخه هم یو پروګرام دی جوړیږي او هغوی ته د هغوی سره د امارت د امکاناتو په اساس باندې همکاري ورسره کیږي. البته دا همکاري د مستحقو ګداګرو سره کیږي. د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د خاص شفقت له مخې او د خاصې لورینې له مخې نن موږ 400 هغه مستحقو غریبو کورنیو ته مساعدت ورکوو چې هغه مستحق کسان وي او دغه لړۍ به د آینده دپاره هم دوام لري. همدارس څو تنو بېوزلو داسې وویل من مایوب هستم. خیلی وقت شد که ما دست کار ندارم، کار کردن نمیتونم. اگر خیر ببینه امارت اسلامی خیلی یک جهان تشکری میکنیم از امارت اسلامی افغانستان. همراه ما نیازمندان بسیار کمک کرده است. همیشه خدا کنه که همیشه برای ما دست ما را گرفته است و بازم بگیره. اینجا احتیاج داشتم، احتیاج بدم صبح یا دیگر صبح عملیات میشم، پیسه عملیات نداشتم. اینجا خدا دولت اسلامی افغانستان خدا خیر بده، خدا از ایمانش برکت پرته این کمک کذا کردیم ما. خدا خیر بده امارات اسلامی را، دست مستمندان ضعیفان کمک میکنه. خدا خیر بده. د اسلامي امارت رهبری د بېوزلو سره مرسته خپل اسلامي دنده او مسؤلیت بولي او همدارنګه ویل چې د یو مسلمان ښه صفت هغه دی چې له نورو سره مرسته وکړي او زیاته یې کړه چې د دغو مرستو لړۍ به دوام ولري.